په ژوند کښې له ځینو خلکو سره اړیکې پرې کول جرم نه بلکې د خپل ژوند آرامه کول دي چې له وسه مو څومره ښه کېږي که هغه لیک هم وي ویې کړئ ځکه ستا لیک ښه که کم هم وي ډیر په درد خوري مړ شه مګر د ضمیر سودا مه کوه ځکه دا یوازې ستا سودا نه ده بلکې د نسلونو سودا ده ژوند په دې غرور مه کوئ چې تل به ځواکمن یې په کمزورو خلکو پورې رحم وکړئ کله کله کمزوري خلک ستر خلک تر پښو لاندې کوي دې ته تل فکر وکړئ که یو ځل ولوېدئ بیا به درته هر څه څرګند شي حضرت علی رضی الله عنه وایي چې هغه انسان چې دښمن ونه لري هغه د ټولو نه لوی منافق دی ځکه چې مخالفت د هغه چا کېږي چې رښتینی وي او د حق خبره کوي ځینو خلکو ته که د زړه غوښې هم ورکړي نه خوشحالیږي د غریب خدمت کول مو یو لوړ مقام ته رسوي چې هغه مقام ته هر څوک نشي رسېدی زړه د پیالې مثال لري که په شفقت محبت او رحم سره ډکه نشي نو په نفرت کینې او تکبر سره ډکیږي کله چې د حق پر لاره ځي نو کېدی شي ډیر خلک تا یوازې پرېږدي خو یوه خبره یاد ساته الله تعالی دې هیڅکله یوازې نه پرېږدي ساینسپوهانو چې کله د میږیانو یو عجیب عمل وموند نو حیران پاتې شول میږیانو چې کله غنم او نور تخمونه د خوراک په توګه ذخیره کول نو مخکې له دې چې د ځمکې لاندې خپل ځای ته یې انتقال کړي دوه ټوټې کول یې دا ځکه چې روغ تخم بیا د ځمکې لاندې راشین کېږي د لا ډېرې حیرانتیا خبره دا وه چې میږیانو د نورو تخمونو پر خلاف د دنیا تخم څلور ځایه کولو کله چې ساینسپوهانو څېړنې وکړې نو پوه شول چې د دنیا تخم چې نیمایي کړي بیا یې هم د راټوکېدو چانس وي نو ځکه باید څلور ټوټې شي د فکر ځای دی چې د کوچني مخلوق ته هر څه چا ور وښودل بېشکه یوازې لوی الله تعالی چې د ټول کائنات خالق او مالک دی څومره جالب ویل کېږي چې په دې اوسپنه یو بوډا سړي 25 کاله بادام او نور د خوراک شیان ماتول وروسته چا پوه کړ چې دا زنګ وهلې اوسپنه لاسي بم دی یعنی دی بوډا 25 کاله پرلپسې ورځ کې څو ځله د مرګ دروازه ټکوله خو الله تعالی ژوند ورته لیکلی و مطلب مرګ او ژوند یوازې د الله تعالی لاس کښې دي د دې لپاره چې ونې ښه حاصل او پیاوړتیا پیدا کړي ځینې زهري او اضافه شاخونه یې پرې کوو همداسې که ژوند کښې پرمختګ او قوت غواړئ باید ځینې انسانان خپل ژوند څخه لرې کړئ ځینې خلک هسې ستاسې سره د کومک کولو تمثیل کوي ولې خفه یې الحمدلله ووایه د داسې الله جل جلاله بنده یې چې تر مور او پلار اویا چنده مهربانه دی ټول مشکلات په درته حل کړي لاندینی عکس د یوې په لاس جوړې شوې آلې دی چې د غلې دانې د صفا کولو پاکولو کار ترې اخیستل کېږي د غلې د پاکولو عمل ته چجول چچ کول او دغې آلې ته چج ویل کېږي زموږ په سیمه کښې د چجونو او غلبیلونو ځانګړي کاریګر وو دغو کورنیو ته به یې شاخیل شاخیلان ویل دا ډیر عاجز او خاکساره خلک وو جنگ جګړې به یې نه کولې نه خوښولې د چا د ناموس سپکاوی به یې نه کاوه او غریبانه ژوند به یې کاوه مشرانو تورسرو به یې کله کله په نورو کلو چجونه غلبیلونه ګرځول او ښځینو به یې زیاتره په غله دانه سودا ورسره کوله هغه به هم د فصل تر اخیستلو پورې قرض و د فصل اخیستلو نه پس په هغه شاخیله تورسرکه په کلو کښې کور په کور د غلې دانې په ټولولو پسې ګرځېده او د قرضدارو ښځو په غله دانه ښه په قدر عزت ورکوله خلکو به د دغو کورنیو ډیر خیال ساته او که چا به ورسره څه زیاتی وکړ
نو کامي خلکو به هغه کس ملامتاوه او ویل به یې چې په بېوسو او بې ازاره خلکو لاس اوچتول نارینتوب نه دی. اوس هم د دغو کورنیو مشران کشران شته، خو جنګ دوی ته هم برخه ورکړې ده او سره ویشلي دي. د پښتنو په نورو سیمو کښې هم دا کاریګر شته، خو نه پوهېږم چې په کومه نامه یادیږي او پښتانه په کوم نظر ورته ګوري. وایي په ژمي کښې چې کله لیوان ښکار پیدا نه کړي او سخت وږي شي، نو بیا ټول یو ځای کې سره راټول شي، یو ګرده دایره جوړه کړي او یو بل ته په ننداره شي. څنګه چې یې ولیو د کمزورتیا له امله وغورځېږي، نو پاتې ټول لیوان پرې حمله وکړي او پاکې سره وخوري. دې کار ته په فارسي کې ګرګ اشتي وایي. که لږ ژور فکر وکړو نو نن دا عمل د لیوانو سربیره په انسانانو کښې هم ښه په لوړه کچه موندل کېږي. موږ انسانان هم لکه د لیوانو کمزوری شخص تر حملې لاندې نیسو، غریب رټو، دوکه ورکوو او په بې عزتي یې له ځانه لرې شړو. نو ای انسانه، د ځانه لیوه مه جوړوه، په کمزوري حمله مه کوه، بې کسه شخص مه دوکه کوه، غریب مه بې عزته کوه او مسکین له ځانه مه شړه، ځکه اخیر دوی هم انسانان دي او د الله پاک بندگان دي. ځینې وختونه موږ هم شیان تعقیبوو چې موږ فکر کوو زموږ خوښۍ ورسره تړلې دي، خو موږ نه پوهیږو چې تر شا یې څه پراته دي. د طاقت په نشه مست ظالمان دې پوه شي چې هر ځل د مظلوم ګزار خطا نه ځي. کله چې غلامي ذهن کښې ځای ونیسي، بیا نو د خپل طاقت اندازه هم چاته نه لګیږي. د دې موټر مالک چې یو ډنمارکی و، د یوې میاشتې لپاره یې د خپل موټر چلولو او کارولو ډډه وکړه تر څو دا کوتره بچي وباسي. هغه وویل تر څو چې هغه زما موټر انتخاب او غوره کوي او په هغه کې د خپلو بچیانو لپاره ځاله جوړوي، نو زه به د هغې هیلې پوره کړم. آیت الکرسي وایي په ځان په کورنۍ مو چوپ کوئ، هیڅ او هیڅوک تاسو ته ضرر نشي رسولی. دغه انځور سره یې لیکلي کمزوری انسان چې په تنګ شي او د جنګ پریکړه وکړي، لوی لوی فرعونیان له منځه وړي. د ځینو خلکو سره باید همداسې وشي. څه ښه یې ویلي د معاشرې حقیقي معذور هغه خلک دي چې سترګې لري مګر حقایق نشي کتلی، غوږونه لري خو رښتیا اورېدل یې نه خوښېږي، ژبه لري خو د حق وینا د ویلو څخه ډارېږي. د نن ورځې تر ټولو دردونکی مګر با احساسه تصویر سخاوت پیسې نه بلکې لوی زړه غواړي. د یوه انسان سره مرسته کول نړۍ نه بدلوي، مګر د چا سره چې مرسته کوي د هغه انسان نړۍ بدلوي. په ډیران کښې غورځول شوې ډوډۍ هره ورځ ځان سره وایي کله چې انسان په ګېډه موړ شي نو خپل اوقات ته یاده وباسي. دغه کږه شوې ودانۍ زه یم او دا ونه زما پلارجان ده. د دوکې ورکولو لپاره زر لارې سته، خو تر ټولو بده لاره یې د مینې او د همدردي تمثیل دی. ګېډه د مداري وږې وي، مګر د مداري د لوږې د ختمولو لپاره شادو نڅا کوي. همدارنګه د یو مالک په ګېډه ماړه رهبران فیصلې کوي، مګر لوږه یې نهار ملت تېروي. معصوم خلک همیشه دوکه کېږي، ځکه په غلطو خلکو اعتبار کوي. ژوند ډېر ښایسته دی، خو که په لاره تلونکي در سره منافقین نه وي